یو بزرگو عبادت به کول، تیار روټای به ورته راتله. یو 3 ورځې په روټای بند شو، امتحان چې روټای بند شو نو دا بزرگ لاړو دی یو يهودي په دروازه کې سوال وکړ چې وګېم ا يهودي ولا یو سلور روټای ورکړي، خو چې دی راووتو دا يهودي سپی هغه ورپسې شو. چې سپی ورپسې شو د ورته یو روټای واچوله، اسپی روټای وخوړه بیا ورپسې غپل بلې واچوله، چا وخوړه بیا غپل بلې واچوله، چا وخوړه بیا غپل بلې واچوله، سلور واړه روټای ور واچوله بیا ورپسې سپی غپل. نو دا بزرگ ورته وی کور دی وران شه چې وران دي شي، خود مالک دې سلور روټای را کړی و سلور واړه می درواچوله، نو اوس ولې را پسې غاپل؟ اسپی ورته بزرګه کور ستا وران شه، چې خدای روټای در کولا نو په کوټه کې ناستې دغه عبادت ته کول، او چې امتحان د پاره یو 3 ورځې در باندې روټای بند شو نو رااله د خدای د دشمن په کوڅه کې د سوالو زه د دې يهودي سپېما کالال شم د په دروازه کې نو روټای له د بل چا دروازې ته نظم، او تراله د يهودي په دروازه کې د سوالو. نن موږ نه هغه بزرګان جوړ، نن یو راغله واته وی چې د اوقاف وزیر راته یو کالو شو 50,000 روپے اعلان کړو او تر اوسه ویل چاره نه کړی. مال ډېر خو کډېړه کې مې چې خدای دې نور ور پسې بیخ بنیاد وباس. د اعلانونه خو دیار وخت کې زیاو لک لس کالو شو د اسلام اعلان نه کړی، کړه دې کنه دې لس کالو، بلکې توبه استغفار زویم چې هغه دا دعوا چې لا اسلام ووم نه چې ما درته اعلان کړ، د خدای نه مې مخکې درته ویلي دي. هغه یو ښځه وه غوای لنګه چې غوای لنګه شوه، بچي ټوپونه را ټوپونه ول داسې په کمر کور چې په کمر کور نو خاوند ورته چې ښځې دې بچي خیال کوه ټوپونه موپونه وای مست غوندې دی چېرته دې کمر نه ونه غورځي. هغه ویل ډېره ښه ده، میړی بهر لاړو چې راتلو هغه سخی د کمره غورځېدلی او مړو. خزی ورته سړیا سخی خو مړ شو، ویلې ولې؟ وی کمر نه وغورځېد. ویل نو مردارې ما چې درته ویلي چې خیال یې کوه. ویل سړیا د خدای کار نو خدای راوغورځولو. وی پلیتې نو د خدای نه خو مخکې ما درته ویلي چې د دې بچي خیال کوه، ما خو د خدای نه مخکې درته نو نن ستا د ملک نظام داسې دی چې د خدای نه مخکې دوی اعلان کړی د اسلام راغی نو ماړه کې وی چې ګرځه ورپسې دا اعلانونه خو آسان کار دا لا څه کوي. یو وزیر خدای ورپسې ورکم کو زما زوی چېرته نعت ویلی په سکول کې، زما زوی چې نعت ویلی نو وزیر را پاسېدلی دی چې ډېر ښه نعت یې وی او ما 100 روپو اعلان دته وکړو. دا 8 میاشتې وشو والله که تر اوسه انم ورکړې ده زما زوی. نو زوی مې ما ته هر وخت یادوي، یاره وایي ما ته خو وزیر 10 روپۍ ورنکړه، بله ورځ مې ورته مه یادوه بیا د هغه کور روان شو ته 1000 روپۍ غواړي. سکولونو له به راشي ماشومانو له به اعلان وکړي 500 انعام 1000 روپۍ انعام، بیا ورپسې ګرځه. مدرسو له به ورشي اعلان به وکړي 50,000 مې درکړې، مولا چې سیکریټریټ ته ورشي سیکریټریټ کې بیا چې کوم ناستي وای چې ورشي ملا صاحب څنګه راغلی خیر خو دی، وای وزیر صاحب زه ملا صاحب په جماعت کې کېنه در بشي کنه زه کار کوه دلته پیسې کم دي، اوس فنډ نشته، فنډ د پاکستانو ښځو نه کېږي نو په فنډ به ملا له څه ورکړي. هر پتو په دې ولګي. عرض مې داو چې بنیادی مسله د سود متعلق چې دا 2% چې پتا لازم دی هغه دا چې د دې 100 نه به 2.5 روپۍ ورکړي او تا ته ملاو 105 شوي نو 105 کې تا نه 2% خو نه دی کټه خو د سود نه کټ نو حکومت چې 2% کمې جمع کړي عام د سود پیسې د تمامو پیسو بنیاد پلیت او مردار دی بنیاد او د مالک په ذمہ هم زکات پاتې ده زکه چې داغه د اصل مال نه کټوتی نه ده شوی
د غویرونه دي خو چې چوکا په سوک د چوکې په دې سوکا کې د ستن ټومبلي دا زمیدار چې قلبې کوي کنه دوی د چوکې په دې سوکا کې ستن ټومبلي نو رستونه چې غوی په وای نو غوی داسې خو نشي چې بیا پټې په بل اړای دوی له چاغه چوکا کې د ستن ټومبلي او رستونه په داسې وای بیا ټول پټو نشي خپل سړی توپ پکې نشي دا پته ولګوي دا حکومت د زکاتونو سیستم کې ماشينونه ورکړي چې دا خزل ورکړي دا تحقیق خوده مو کی کنه دا ذلیل حکومت چې تعالی ما ماشينونه درکړو کم قسم خزل دی ورکړي په دې پوي کم قسم خزل دی ورکړي دا ستا ملک دی دا ستاسو ملک دی دا هغه چا ملک دی چې پرون ورته پټک ډګو سواره وي جنې تم استقبال کولو ډېر خیر الله د سي پیجندلی یې کړه چې قربان د دې خدای نشمنو داغه د فیصله په دې ځمکه ډېرې خوانناکي دا سیدا قوم پیجندل او ان شاء الله نور به بده ورځي ګوري نور زمون خزه د سپو په دروازه چاو درولی خدای ودرو زمون بچی د دې ذلیلو په دروازو کې چاو درولی خدای ودرو مونږ د دوی په مخ کې چا ذلیل کړی خدای ذلیل کړی خدای ته پته وا ګوره ماته وګورئ تاسو پوه شئ د دې داسې مثال لکه یو مولا له سړی راغی وې صاحب زمون کوی کې مګه پریوته ده مګه هغه ورته سلويخ بوکې ته وباس چې سلويخ بوکې وستې بیا مو بوبوي کوي بیا راغی استاد هم سلويخ بوکې وسته ما سي بوي کوي یو سلويخ نورې وباسي چې سلويخ ته نورې وستې بیا بوي کول بیا راغی چې جا خو ما سي بوي کوي و یو سلويخ نورې وباسي چې شپک شلې بوکې وسته او کوه ما سي بوي کوي ویلا لکه مګم تی وسته دا وینه جی مګه هم نه وسته کور دی وران چې مګه وباسنو بیا سلويخ بوکې وباسه کوه به پاک شي اول خو ته مګه وباسه کا نو مګه پکې نو ته چې سلويخ بوکې تی وباسه پاکيږي نن ستاسو ملک دا مثال آیا شی باندې چې د دین نامه کې دي تاسو ګورئ سورځي صلات کمیټي جوړه کړي بیا په دې مالو کې فوجیان به ګرځیدا او د صلات کمیټه د پاره به سبا سبلا به ورته ویغه ناظم صلاتان جوړ کړ د دبر راپورټ د علاقې راپورټ به ورکړي چې څومره خلک مونږ کې دا تاسو خبر دا نور ارڅ پورا شو چې ناظم صلات ته خبره پاتې نو عزیزانو عرض میں داو چې د سود د زکات په پیسو کې زکات نکی خالص مردارا او خالص مردارا چې پاک ولورشي ام دیخوا وګورئ یو ثابته چاټای د دوبو ثابته چاټای او په ثابته چاټای وبو کې دوه من او وبو پکې او یو ساس کې متیازي چې پکې واچي هغه چاټای نه بوبوس کې تاسو به اوس کې یو ساس کې بای وبو دوه من دي متیازي یو ساس کې ده ویس کا کنه او 10 په پیو کې جامې په پیوینځي نه ولی په دې متیازو ساس کې پکې پره التستا عقیده دادا چې د یو ساس کې متیازو سره دا ثابته چاټای پلی تر دغه سي یو روپای چې د سود اغا اصل مال کې راګډه کې ټول مال پلی ټول مال مردار ننستا بینکونو نه پته ولګاو ما غلي پته کړی دا اگر چې دا بینکونو والا حل نه وای نن لوی بزرگان
لوی لوی بزرگان د دین منزگزار لوی لوی سجدے لگون کی داغی پیسے راشی یو گو رئی د چا 10 لکا د چا 20 لکا د چا 10 لکا په بینک کې هغه فکس ډیپازټ کې پرتی دي او داغه ماهانه چې کوم سود بینک ورکوي پاغه د ټول کور اخراجات چي دا اورېدو درته نه وای دا اورېدو خبرې نه کوم زه د چشمدید خبرې کوم چشمدید تاسو خیال را لوی لوی بزرگان په دې عظیم قهر اخته مونږ پاتیو مونږ له خودمره مسله شریعت اسانه کړي و چې بھئی جمعات ته څوک څه شی راوړي نو تپوس یې مکوه چې دا حلال دی او که مردار دی ځکه که دا تپوس تی شروع کړو نو جمعات کې به دې وخت تېرول ګران شي مونږ له خو دومره قدر جایز اوس مونږ ورپسې لږ تیز لاړو چې تیز لاړو دغه مرداري مونږ هم خوړل شروع کړه او مونږ هم دغه مرداري اغستل شروع کړه نو تاسو وایي چې وبم پلیتی او مړم کافری وبم پلیتی او مړم کافری او جنازه یو کی او غوث د زمانه دا مړې بخلې کیږي مړم کافر دی او دلم بولم په پلیتو بو او را دی وستو جنازه له پیرانی پیر سے باغې جنازه وکړه پیرانی پیر صاحب خډر لوی سړیو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو طالب تر دے او د پیغمبر ډیر خدمت کړو دړکه داوي چې اے الله دنیا کې خود په ما ایمان را نه وړو او قیامت کې به عزت تا شپارس کو الله ورته اے حبیبا په خپل ذات مې دې قسمی کته د په حق کې او یا کرته ما نه بخنه غواړي نو به نه بخم یو سړی مړ دی چې داغه خاتمه په ایمان و نشوه پیغمبر لحد تا ورکوشو لحد تا او خپل صادر واغستو پاغی په لحد کې وغړو د پیغمبر صادر قرآن راغی چې خبردار چې دینه پس د داسې سړی په قبر ته نه درېږي دا ما جهنم ته واستو پیغمبر په خپل صادر غوړول په دې خوش فهمه کې چرته مبتلا نشي چې د چا خاتمه په ایمان نه شي ا د پیغمبر په صادرم نه بخلې کی عزیزانو دا دعا کوي چې خدای زمون خاتمه په اسلام او د زنکدن په وخت کې د ایمان دولت نصیب کا کله زنکدن په وخت کې د کیس بیلو دو بیا به تر سپریم کورټ پورې و نه غټي ختم شو نن دنیا په دې تیار کې پرته نو عزیزانو یو مصیبت نه ده چاغه با مونږ خلق جاړو یا مونږ خلق به سنبالو نو عرض میں داو چې زکات بنیادی شی داو چې ما تاسو ته عرض وکړو پاتې شو دا چې کم سړی باندې کیږي 22-2300 روپے زرګر نه تاسو کوي چې د 250 نیمو تولو سپینو زرو څومره قیمت کی غالبا 22-2300 روپے جوړي دومره در سره یو کال په تیر شي او اون لګي نو هغه نه پس بیا تسلو پسې دونی می زکات ورکړي اوس خدای دې یو بل تپوس خلق ډیر دې میاش کې کوي چې
چې سړی سره 2300 روپۍ د کال په سر کې وي او د کال په ختمېدو کې هغه 2300 نه 23,000 جوړي نو دی به زکات د 2300 ورکوي او که د 23,000 به ورکوي نو دی به زکات د 23,000 ورکوي ځکه د کال په منځ کې چې نصاب سره څومره پیسې نورې رالې او د کال په ختمېدو کې چې بیا 23 لک هم جوړې وي نو ته به زکات د 23 لک ورکوي په هغه منځ کې چې د نصاب سره کمې پیسې راځي په هغې حولانې حول شرط نه دی کال پوره کېده پې ضروري نه دي ډېر خلکو دماغ کې دا دي چې 2300 روپۍ ما سره وي د کال په سر کې او شپږ اتم میاشتې پس ور سره 2 لکه نورې رالې نو زه به زکات د 2300 وباسمه ځکه چې دې باندې خو لا دې نورو باندې لا کال نه دی پوره نه کال اعلی شرط دی چې نصاب نه نصاب راغی او منځ تر منځه چې بیا څومره ور سره راځي نو د کال په ختمېدو بیا د ټولو ورکوي د ښځو کالی مالی دي کالی مالی د ښځو چې دي او دام د ښځو ښځې سره 2-3 روپۍ نغدم شته او 2-4 تولې کالیم شته او چې نغد ور سره 2300 روپۍ وي نو که یو توله کالې وي هم به د دې زکات ورکوي هغه نغد سره به حسابوي او د دې به هم ورکوي که نغد ښځې سره انم نه وه او کالې سره زر د 9 تولو نه کم نو بیا په ښځه زکات نشته او که 9 تولې پوره و یا زیاتو بیا به د دې زرو نه لږه ټوکړه خرڅوي او زکات به ترې ورکوي تاسو خیال راغی نو عرض مې دا و چې زکات یو اهمه فریضه ده دې ته ډېر احتیاط کوو پاتې شو دا چې د استعمال په څیزونو باندې زکات نشته په کور کې د لوښي دي د 10 لکو روپو په هغې زکات نشته بسترې دي او کټونه دي او المارۍ دي او لوښي دي وغیره 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 په دې زکات نشته کورونه دي 200 کوره دي په کرۍ دې ورکړي دي د دې کورونو په قیمت کې زکات نشته د هغې نه آمدن دومره راغی چې هغې باندې کال واوړېدو هغې کې به بیا زکات لارۍ دي 14 16 20 او لارۍ چلیږي او تاله کرای راځي د لارو په اصلي قیمت چې 2-3 لاکھ روپۍ ده پاغي کې زکات نشته دلته یو مولا او چا تاسو کوی چې په سایکل کې زکات شته ولی نشته دا 100 روپۍ نه ګرځي سر نو عزیزانو دا اوس داسې خبرې دي چې مصیبت ته د ار مولا نه تاسو کول ار مولام د دې قابل نه چې ته تاسو او نار مولا له دا ورزي ولی استاد جی په دې سایکل کې زکات شته ولی نشته دا 100 روپۍ نه ګرځي سر 100 کپاوی جاس کې ګرځي او ځان لدی اغستې چې 3-4 کروڑ روپۍ یا 7-8 کروڑ روپۍ د هغې قیمت دی په هغې کې هم زکات نشته چې ځان لږ ساتي ما په خبرو پوهېږي یو دا چې ته د جازونو تجارت کې جاز هلې د تجارت دپاره نو بیا که 800 کروڑه باندې د جاز اغستې او د خرڅولو دپاره په نیت ته اغستې نو دې کې به هم زکات ورکړي لارۍ هلې او خرڅې چیسز هلې او خرڅې موټرې هلې او خرڅې تجارت دپاره بیا پکې زکات شته ما په خبرو پوهېږئ اما استعمال لدی اغستی او داغه حاصلات خوري بیا پکې زمکه دي دا 10,000 جیره بزمکه دي دا 10,000 کلس لکه جیره بزمکه دی وی اوم داغه په اصلي قیمت کې زکات نشته نه پکې عشر اما دا غزمکه نه حاصلات راوته نو هغه کې بیا عشر یو عشر دی او یو عزیزانو بل څه شی دی ناراضي سمې لارې ته
عزیزانو ما ته وګورئ، یو د لل مزمکی دي او یو د اویز مکه ده چې په ټوبېلو بوکي، هغه کې بیا فرق. د لل مزمکی چونکې بے مشقته فصل کړی وي، مؤونت کمی، نو هغه کې با عشر لسمه دړه. اما چې کوم باندې ته ابیانه ورکه یا غویان په ګرځي ارټ مرټ کسی می سی وی، هغه کې بیا نصف عشر 2 سره به من پسې ورته، ځکه چلته په خرچ نور زیات راځي. نو د ځمکه حاصلات باندې بګویا کې عشر او خراج او دا کسی می سی کې، اما داغه د ذات په قیمت کې زکات نشته. نو عزیزانو دی وجن دا ټول سيزونه صفا واضح. الله دې کربونه رحمتونه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په قبر وره، دا سه خبره نشته چې هغه صفا کړي نه ده. ار یو مذهب کې بچ روان نو چرته به انخلي، واحد مذهب حنفی دی چې روان نو روان به پلار کې به اس خندو خار درته نه راځي. اس داغه د عقل او د قیاس دلایل چې واوري عقل بده حیران. یو قیاسی مسله ده، سلور کسناستی او مار پیرار په دې سړی ور ټوپ کړي دي، دې ځان نه غرزولې په دې ور ټوپ کړي، د ځان نه غرزولې په دې ور ټوپ کړي، د ځان نه غرزولې په دې سلورم ور ټوپ کړي، سلورم یو خړو مړ. ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي وو، نو د بادشاہ قاضي چې خو د بادشاہ خلې ته بګوري، لکه زمونږ د ملک دا د بادشاہ مليان چې دي د ضیاءالحق صاحب، دا خو د ضیاءالحق خلې ته وي. نن اخبار کې لیکلیو چې که 27 رمضان پر اسلام نافذ نشونو دا ملک بټول ټیپر شي. مال 27 رمضان اوس سن 1987 شروع دی. سن 1987 کې 27 رمضان راځي چې سن 1,87,000 او 27 رمضان په کې راشي، ضیاءالحق په دې ملک اسلام راځي. 1,27,000 او بیا په کې 27 رمضان راشي. یو مولا ماته مالک بیا تاسو څه کوئ دا اسلام کدي سړی را نه وستو، ول مړه وخت ټیلا ورکو 27 رمضان به بیا مونږ بل څه اعلان وکړو چې لکه اخوا دی خو اسمبلی په ناسته ده، ځکه چې اسمبلی د دوی چې دا اسمبلی د دوی چې دا غدا سه شه ده لکه د کمی چرګي چې د سینې اډو کې ماتي اغه لاندې چاګای کېدی نو بچی نه وباسي. دا تجربه تاسو نشته. هغه چرګا په یوشتم شپه بچی وباسي چې د کمی چرګي د سینې اډو کې ثابت وي، ځکه چا په دې سینه باندې یا ګول ادا سي رګړ ور کوي، او چې د سینې اډو کې ماتي سینه په مګي التا ګول رګړ نه ملاويږي، اې کې بچي نه جوړيږي. نو عزیزانو په دې پاکستان د سکړه کچر غناسته ده چې داغه د سینې اډو کې نشتا، نو هغه کې به یو شلکه کال تیر شي خو بچي بتی ونه ګوري. تاسو پوه شئ په خبره؟ دا سي مونږه خوشاله وو پېښې جی چې اسلام دی او دین دی او مذهب دی او که خیری او پاسو فکر مکوي دغه سی بسبب بمونه به یو دماکی به مونږ به پکې الوز. اوس خو په مليانو شروع شو، په لاهور کې مړکړه. اوس په ایمان درته چې زه په لار زمم یری خدا محراب کې نن دی الک تمویلی لګې دی شیلان دی ګورا اوس څکه منځ به پرې دی څه چل بکې کدوې ته وای چې نه نه جی تاسو کته بل اورس 200 په پاړه چنار کې کباب شو د قوم بچي
او خزي لس پلاور کې کباب شو لوی لوی علما او په دغه ورځ تاسو اخبار کې وکړه زمون صدر صاحب په پنډای کې بڑے کھانے کې شریک بڑے کھانے کې لوی خوراک د پکېو په ټي وي دی دنیا ته خودو دا د راغه وردی چولې دا کله یو سره لاس ملو کیو خلای نه راټولیږي صاحب خلای سیم چنګا دا خو راټولیږي اومنا او لګیا دا بڑے کھانے خوري او پلاور او وانا او پاړ چنار او میران شاه په دې کې د قوم بچی تبا کی دا ستا ملک او دوی تکوي وای نه خدای په خیر کې بالکل فکر مکوي جهاد کې خو تکلیفونه یې کړي نو تم را شکنه لک پدیم د تری منګل دی ورړو ما خیر ته خلوی مسلمانې پکار دی چې ته د ټولو نمخ کې په غزا کې شریک را شک عزیزانو خدای دې امان راکړي ملک دومره بدامنی چې داغه انتها ته اوس وای چې یو سړی په کور کې خزي شاید چې ستاسو زنانه بمداسي چې ورچنګ ناری کې او سکران نوزي خیر غواړي ماشوم ته وای بچیا وی ګوره پاډې وډای کې سیخي نه خزي په دې قهر په کورونو کې اخته دکان ته سکران نوزي الک لاندې باندې ګوري پیړای کرکه دا ستا ملک دا وجه صدا وجه دا چې دې قوم اسلام تسپک کتلی او دین ته سپک کتلی نو خدای دوی تسپکو کړه چې دوی ته سپکو کته نو د دوی نه هغه اطمینان او سکون ایمانی چې ده آیت نه ختم آیت وست په محل کې بناستی یریږي با کور کې بناستی یریږي با د کلونو سٹاک بدر سره پروتي وای به وګه ما دلوګه مرشو ازاقه الله لباس الجوع والخوف د یره او د لوګي لباس الله نن پاکستان ته ورغسته دي یره مګورا ټول ملک په قهر عظیم اخته دي او لوګه واخر دعوانا ان الحمدلله زکات عزیزان النفس لغت کې پاکوالی توای په زکات باندې زکات نوم دې د پاره اخوي شوه دي چې په دې سره تطهیر د مالوش زکات وستو سره مال چې کوم دې هغه پاک د دې وجه نه گویا کې دې ته زکات د دې داسې مثال ده لکه رمضان په عربي کې سوزول ته وایي د روزې په میاشت باندې الله رمضان نامه دې د پاره یې ده چې د یولس میاشتو شوی ګناهونه الله د رمضان په برکت باندې سړی ته معاف کړي نو دغه سي زکات ته زکات زکوایي چې د دې وستو سره مال کې کسلک ډېر کمې زیاتې راغلي نو الله تعالی هغه ورته معاف کی او دا مال په پاک کی دا خبره به بیا معنی رشي 13 جمعه باندې کتا استیادی ماده د زکات باس کړي نو یو سړی مان تپوسو کو چې دا حکومت چې کم زکات ور کوي نو دا هم گویا کہ زکات ته نو چې دا یو وستو خدا تیر شوی مالونه به د بانکونو په پاک شي کنه نو تاسو ولې گویا کې بیا ورته وایي چې دا د سود د زکات پیسې نو ما ورته وایي چې بچیا ته په خبره پوي نه کدا پختنه دې د ځان پویولو د پاره کړي خو بیا دې پویو ما کدا شیطانت نه دې کړي نو زه خپل کار کوا ما تنگوا ما هغه نه ځان پویوم والله که شیطانت مطلب ما ورته وی چې د موجوده حکومت زکات داسې شی
چې تا سره روپۍ دي 1,00,000 او د 1,00,000 روپو کې تا تجارت کړي، دکاندار، ملازم، سوداګر وغیرہ وغیرہ. اوس بعضی وخت کې په تجارت کې دا سنخته چې منځ در نه پاغا کار پورې قضا شوه، او هغه منځ د بیا قضا را ګرځولې دی، لیکن د وخت نه په دې تجارت کې داسې وخت وي چې وخت نه در باندې منځ قضا شي. د دې منځ په ټیم کې چې دا څومره ګټه تا کړې ده دا ټوله حرام ده. د مانځه په وخت چې منځ ته چوټي ونه کې او په کاروبار کې مصروف پاتې شي نو دغه ګټه چې دا حرام ده. یا داسې قسم ګناه واخله چې هغه در نه بازي شوي او مال دې ګټل، نو دا قسمه ګناه چې دا په زکات وستو سره الله سړی ته معاف کړي. د دې معنا دا ده چې 1,00,000 روپۍ وي او تاپ کی او 20 یا 30 د منځ په وخت کې وګټلې اواز په دې 1,00,000 کې واچولې، نو دا 1,00,000 هم ځان سره خرابې کړې وي، خو په دې زکات وستو سره دا 1,00,000 واره ټوله پاکې شو. او که 1,00,000 روپۍ ټوله هغه تا پیسې په سود ورکړي او هغه سود 1,00,000 روپۍ راغلي، یا ستا د شرابو دکان وي او دا ټوله پیسې ستا د شرابو ګټي، یا ته د عصمت فروش د خزو لین دین کې، نو د دې دا ټوله ګټه چې دا ستا پلیت او مردار او حرام ده. دا قسمه ګټه نه ک 2,00,000 زکات او باسي بنیاد د پیسو نه پاکي. ما په خبرو پوهیږي 1,00,000 کې 1.5 روپۍ پلیت رااله نو په زکات وستوبه 1,00,000 روپۍ پاکش، او 1,00,000 د 1,00,000 ټوله پلیت او مرداري دي، نو دا غینه 2% خو پرې دا چې 10% ته وباسي نو عموم د دې 1,00,000 بنیاد نه پاکي. عزیزانو د موجوده حکومت نظام د زکات متعلق چې کوم دی د دې حقیقت وګورئ، د دې بنیاد پلیت دی. دوی کال پس بینکونه دا هغه اکاؤنټونو جانچ پړتالو کی چې کوم اکاؤنٹ باندې د حکومت سود لګیدلې، د حکومت سود په 2 قسمه اکاؤنټونو، یو فکس ډیپازټ باندې لګیدلې، یو سیوینګ اکاؤنټونو باندې لګیدلې. نو کال پس چې حکومت 9% مالک کے مال تور کئی، نو هغه نه 2.5% حکومت کټ کی زکات او 15 بیا مالک لور کی. تاسو خیال را اوس مالک زکات ولی ونشو، زکا ونشو چې تا سره 100 روپے پس چې ته 2.5 وباسي، نو د دې 100 نه به وباسي 2.5 به ته
د دې سلو نو باسي او تعالی درکړي حکومت 115 روپے نو پتا د دې سلم زکات پاتې شو او په د پاسه دغه 50 در باندې پاتې شو نو د مالک غاړم نخلاصي اته ورځو کې واجی ته مې الکه زکات مکات حساب دې کړې ده نو ماته وی چې په ما زکات خو نه کیږي مال ولې ویل حکومت رانه کټ کو کړ مال کور دې په دغه اجران شچ دا تا کړې ده او حکومت درنه کټ کړه په ظلم دې ګوره ستا زکات نه دی شوی هغه ستا په ذمہ پاتې دی ول 2.5% مال 2.5% دا هغه اونیمو نه کټ کړی دي چې کوم اونیم حکومت سود درکړي ستا د سلو نه 2.5 نه دي کټ کړی اوس خدای پوهیږي چې تاسو په دې خبره پوهیږئ کنه خیال مې نه راځي په دغه کې چې زکاتونو والا پسې وګرځي چې لکه دا میاش کې دا خزه ما پسې راتلې وي چې مولا صاحب هغه زکات والا زکات رانه کومال خورې زسو ورشه زکاتونو وزیر پسې ګرځایا په سیکرټری پسې ګرځایا په ممبر پسې ګرځو مونږ دې خبرو سره سکا حکومت چرته د دې جانچ پړتال مکړو چالکت ما د زکات مشر کړي ل 7000 روپے 1.5 روپے په درې میاش تالی دا تور کې چا چوک سوک ور پسراله او د بارډر صوبیداری دا ګوته پر رجستر لگاواو درې میاشتې پس رجستر یو څه چوغوري جی دومره ګوته والا ولا می پیسې ور کړی او ساغه د اکبر بادشاہ لټان ور پسرازي او ګوته له باټره تاسو ته چې دا ګوته د چا دا او د چا نه دا خو بس چې څوک څنګه واله شوغه سي واله ار علاقه کې دا ویر ګډ تاسو وای په ایمان چې پښو د غوخه څوکیدار کې دی شي پښو دوی پخپلم پښوګانی دی او د غوخه څوکیداری او بیا پښوګان د غوخه څوکیداران کړي د دې سیستم دا نو پکار ما ته ویلې چې ترای خور کا منی خوینا مال رای می دادا چې پښو د غوخه څوکیدار کاوه د داسې خزه زوی لازت نه ګورم په دې ملک کې چاغله دولت ورکه ورته چې دا په دې غریبو تقسیم کو دی به ټول تقسیم کیو ځان لبه په کې سفرې نه دي دا نشته نو پښو د غوخه څوکیدار کاوه سرکاری مجسٹریٹ پہ مقرر کئی سرکاری تحصیلداران پہ مقرر کئی اره علاقے ته دی اورزی او دا علاقے ټول خوار غریب دی راغونډي یو تحصیلدار دی په باندې دا پیسې تقسیموي تاسو غواړه چل دی وای ګوربمیرو سگ وزیرو موش دربانی کناد گربمیرو سگ وزیرو موش دربانی کناد ای ہما ارکان دولت خانہ بیرانی کند وی چی پیشو دا وخی بادشاہی او سپی وزیر وی او مگئی څوکیداری پیشو د غوخه ډیره پروت ته پیشو ته راځه ترور ته د غوخه څوکیداری کا او سپیته وای چې ته د غوخه وزیر شې او مګه ته وای چې ته د غوخه څوکیدار یې دوی درې واړه بچ چل کوي ای هما ارکان دولت خانه بیرانی کند دا درې واړه والله د غوخه بیړه تباکی چې چالتی کم پرې ټیکا زمونږ دا جماعت ته دا تاسو چې پکې مونږ کوي دې کې ټول وړاندې دي قرانونه یادې سوکوي سوک استادان دي حافظان طالبان
دې بالا مانای کې تپوسو کوي د اړندو ګډو نه چې تاسو له څوک راغله او جمعات له زکات در تراوړي چا ویلي چې دا اړند دل توسيږي چې دی له هم څور یو ځل مدل ته د جمعې مونږ کې ویلو نو دا زکاتيانو بیا ما په سره منډه ولې چې جمعون خور کو او جمعون خور کو څه خبره ما خو څه نه دی یو ځل یو نری غوندستان می ورته واله سیکریټ ټول په ټوپونو چې دا څه چل شي داغه ذلیل او رذیل نظام د استاد مل